دښته په ژواک صاحب دا شی خطري شو لیدونکو ای الله خیر وکړي. یا به د خپه نښتې او وړی به دا وګوره هغه ټوپ لاړ. زما خبرې په چا تاثیر نه کا موږ هسې دیوالونو ته لګېو پوه شوې څومره ما هغه ته څومره خبرې ما وکړې چې مه لامبه مه لامبه مه لامبه هغه وګوره زه ولاړ یم او لا ټوپ یې کړه. پرون د دغه پرشابي په سیمه کې خلکو لمبل عکسونه کاږه 2 نفر اوبه ویوړه خو بېرته همدلته ووتل. نه دلته احتیاط کوه ډېری ځوانان یې ویوړه صحیح ده صحیح ده د څو روپو باندې د ورځ رانیسي و تخته اوبه راغلې. دا د جلال آباد درونټي سیند دی. لیدونکو تاسې پوهېږئ چې دلته په ګڼه تعداد سره زموږ او ستاسې هیوادوال په دې خاطر او په دې موخه باندې راځي چې دلته چکر ووهي او ترڅنګ په دغه اوبو کې ولامبي. خو خطر دا دی چې په دې وروستیو کې د ډېری ځوانانو ژوند واخیسته. موږ په همدې خاطر باندې راغلي یو چې دلته د بېلابېلو هیوادوالو سره خبرې اترې ولرو د دوی نظریات له تاسې سره شریک کړو. درنو لیدونکو که تاسې هر یو دلته د چکر دپاره د سیاحت دپاره راځئ دلته لمبا ته هیڅ ضرورت نشته ځکه چې دغه اوبه چې دي هوا یې ډېره ښایسته کړې او ډېره یخه کړې ده. نو لیدونکو راسره اوسئ او دغه خپرونه راسره د پیل نه تر پای شیبو پورې تعقیب کړئ. دلته نو هغه ماشوم تاسو ته ښکاري چې هغه مایان رانیسي یا قابه اندازې خو به ډوب نه وي دا ګوري او همدغې ته بې احتیاطي وایي همدغه ته نه احتیاط وایي. دا که چېرته دغه اوبه ویسي نو بیا وایي چې مرګه سره ګلونه وړي. نو لیدونکو زموږ او ستاسې هغه هیوادوال او هغه ځوانان چې دغه سینې وړي یا وژني علت یې هم بې احتیاطي دا وګوره
دومره یو خطر سره دا دلته لګی دی چې میان راونیسي دې ته به دا میان څو روپۍ وکړه. السلام علیکم. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. څه کوې دلته؟ لا میان نیسي که نه میان رانیسي او که د اوبه دې ویسي والله نه وړي لږ ګزاره کوو ځان نیسو. اوبو سره دې خبره کړې چې ما مه وړه؟ او نه دلته احتیاط کوه ډېرې ځوانان یې وې وړه. صحیح ده صحیح ده. د څو روپو میان د ورځې رانیسي. تخته اوبه راغلې تخته په ژواک صاحب دا شی خطري شو. لیدونکو ای الله خیر وکړي یا الله زه خو ټول لم شومه که نه. درنو لیدونکو تاسې ولیدل چې ما یادونه هم وکړه چې دلته خطر موجود دی او دغه څپې چې دي ډېرې بېرحمه دي. نو لیدونکو که تاسې دلته د چکر دپاره راځئ بیا یادونه کومه په دغه ځایونو کې تاسې باید ډېر احتیاط وکړئ او د ډېر پوره فکر نه کار واخلئ ځکه چې هغه پښتو کې یو متل دی چې مانګیا هره ورځ نه ماتېږي. نو درنو لیدونکو زموږ دغه خپرونه چې راغلي و دروانټې ته لا هم جریان لري راسره اوسئ. درنو لیدونکو نه پوهېږم چې موږ ولې افغانان دومره بدبخته یو او دومره بېغوره یو او دومره ظالمان یو چې د ځان سره ظلم کړو. دغه به تاسو ته ښکاري دغه درې ځوانان چې دوی د درونټې په دغه سیند کې په هغه ځای کې ولامبل چې مکمل خطر دی. یعنی خطر دا دی چې که چېرته دلته څوک لامبي یعنی ژوند یې په مکمله توګه ترې اخلي او دغه ځای ختمي. خو چې دا دوی لامبي او دا وګوره څومره خوشحاله دي دغه بېغوري ده. د دوی سره غږېږو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې وروره؟ شکر خیر قراري ده په خیر یې. دلته ولې لامبئ؟ ولا ګرمي ده که نه. ګرمي ده ګرمۍ نه خو مړه کېږئ نه؟ نه دا ځای خطري نه دی؟ ولې نه ده. څومره ډوب دی؟ 14 متره 14 متره. او ستا قد څومره دی؟ من خو لامبو یاده ده. لامبو خو دې یاده ده که چېرته داسې حالات رامنځته شي چې خدای مکړه یو خپه دې ونښلي یا دې لاس ونښلي او ویدي سي بیا هغه مشکل نشته پکې که نه. څنګه نه؟ خان میخان پکې نشته. ډوب دی هسې ډېر ډوب دی پایو نه لګي. دلته خو څوک وړي نه دي؟ ولې نه دومره ډېر ستاسو سترګو په وړاندې ډېر کلي دي خپله. کله؟ پرون بل پرون یو نفر یې وښکه ماسلو. تاسې ولیده خپله؟ مغه موږ نه وړی که نه. تاسې نه وړی؟ تاسې سره یو ځای لامبل؟ دوه مې ته یې وښکل یو یې رانه ویوړم ده. دغې ماسل کوم ځای کې لامبله؟ یعنې هغه حالات په خپله تاسې ولیدل او بیا هم تاسې دلته لامبئ؟ مونږ خو مونږ لامبو یاده ده که او چا چې لامبو نه یاده بیا وړي؟ بیا وړي. ها ته راشه. څنګه وروره؟ دا سیند چې دی که نه دا چې د مېلمنو سره ډېر ضد لري. دا سیند مېلمانه نه پرېږدي؟ نه پرېږدي. ها څومره مېلمانه به یې وړي؟ یاره ډېرې وړي دي. نو سلیزه یې وهلې ده. سلیزه یې وهلې؟ 100 دانې وړي؟ 100 دانې وړي دي. او که تا ویسي؟ چې زه یې ویوړلم ما نه به پوره وي دا وخت. پوره خو دا خو منمه خو بیا هم احتیاط کول پکار دي. ښه پوهېږي چې دا ځای ډوب دی خطر دی اوبه ډېرې دي. ولې لامبې؟ ولا چې وکړو نو دا ځای کې چې ونه لامبو ژوند نه کېږي. پلار درته څه نه وایي چې دلته مزه؟ پلار مې ولې نه وایي. پلار چې لامبو مې یاده چې به وایي. هغه سړي ته سخته ده چې د لامبو یاده نه وي دلته. او که زه درته وایم دې کې مه لامبه داسې څپېړه به ده ووایم چې بیا ولامبې بیا لامبې؟ نه تا احترام به وکړو. مه لامبه. ګوره دلته خطر دی. مانګیار وخت نه ماتېږي. ګوره نه دی یو حالات به داسې راغلي لاس به دې نښتې یا به دې خپه نښتې او وړی به یې دا وګوره هغه ټوپ کړه لاړ. زما خبرې په چا تاثیر نه کا. موږ هسې دیوالونو ته لګېو پوه شوې؟ نه تا خبرې تاثیر کوي. څومره ما ته څومره خبرې ما وکړې چې مه لامبه مه لامبه مه لامبه. هغه وګوره زه ولاړ یم او لاړه ټوپ یې کړه. ښه چې دا ویسي بې چې هله مرګه سره ګلونه وړې. یاره مړه بس اوس ته ټوپ نه کړې تا ته خو دومره خبرې وکړې او که نه نو ته ولې لامبې؟ مه لامبه دلته خطر دی خطر. لامبو مې یاده ده اوبه م نه وکړم. هغه ته وګوره
هغه ته ما یو کتاب خلاص الله توبه خبرې تاثیر نه کوله چې یو کال ورته وغږېږي چې مه لامبئ مه لامبئ بیا هم لامبي ده ته ګوره خاندي دا بیا په ورغی وه خدایه پاکه لامبي دا مړی بس موږ خپل هم دومره مسؤلیت چې راغلو دلته خپرونه وکړه په ستاسو ټول دپاره یو پیغام دا دی چې دلته راځئ مه لامبئ ولاکه نه اوبه پاکي نه ولاکه دومره یخې چې په دې باندې ستاسې هغه ګرمي کنټرول شي خاص د ځان سره کورنۍ سره او فامیل سره ظلم کوئ لیدونکو تاسې ګورئ چې زه د دې ورور سره د سیند په غاړه باندې ولاړ یم خو زه خپله په زړه کې ډېر زیات ډارېږم ځکه چې دغه اوبه چې دي هېڅ رحم نه لري او ډېرې ظالمې دي نو له دغه ورور سره خبرې اترې لرو چې دا دلته څنګه راغلی د څه دپاره راغلی او ځینې معلومات به د ده نه واخلو چې دا خو دلته له کومې پیښې له حادثې سره نه دی مخ شوی السلام علیکم السلام علیکم ورور ښې خیر یاست ښه ده دا راته ووایه چې دلته څه کې د څه دپاره راغلی دلته زما هوټل ده وروره زه راغلی یم چې تفریحي چکر ته راغلی یم او دغه ځای د تفریحي د چکر دپاره ده چکر دپاره ډېره مننه ډېری خلک راځي د چکر دپاره بیا په دغه سیند کې په دې اوبو کې لامبي او موږ داسې خبرېږو چې او خبر شوي م یو چې په دې وروستیو کې ډېر ځوانان دغې اوبو ووژل تاسو خو کومې پیښې سره نه یاستئ مخ شوي شته پیښې سره په دې مخ شوي یاستو پرون اکلن پرون د دغه پرچاوي په سیمه کې خلکو لمبل عکسونه یې کاږه 2 نفره اوبه ویوړه خو بېرته همدلته ووتل بېرته راووتل ژوندي ول اکلن د دې نه مخکې یو 3 ورځې مخکې یو نفر محصل د پوهنتون محصل و چې اوبه ویوړو هغه چې دا بیا 3 ورځې بعد مړی راووته دغه محصل لکه څنګه چې تا یادونه وکړه دی په کوم ځای کې وی و کوم ځای د هغه ساحې د پرچاوي نه اوبه راځي کته ساحې ته هغه ځای ډېر خطرناک ده هلته لمبلې هغه ځایونه کې چې 3 نفره و 3 نفرو کې 2 ژوندي وته یو یې مړ و خو دغه هلکه چې و د لغمانو او همدلته اوبه ویوړو بیا نو 3 ورځې پورې اوبه لاندې و ډېره مننه دلته چې خلک راځي د بېلابېلو سیمو نه تاسو خو دا یادونه نه ورته کوئ چې دغلته لمبا خطري ده مه لامبئ منګه ډیر کو اکلن خلک چې راځي دلته پښتنه موږ نه کوي چې دلته لامبو منګه ورته وي وروره مه لامبئ اول منګه ورته وي مه لامبئ که بیا هم لامبئ داسې ځای کې ولامبئ چې اوبه کمه وي کم اوبو کې ولامبئ خلک ګرمي ته راځي لامبا دپاره نو منګه ورته وي چې اوبو کې ولامبئ ښه ده په دې چې ډېر اوبو کې ولامبئ خامخا وړي حتما شا پام نه کېږي وړي د دې ځای خپله خو چې د ګرمي وشي طبعا په ننګرهار کې ګرمي زیاته ده تاسې لامبئ دلته یا کلن منګه که دلته وم لامبو خو منګه خپله لامبو یاده ده خپل جاله پورې باسې شو کلن کوي هم چې بېرته وتی هم شو نو داسې اوبو کې منګه لامبو چې کمه وي کم اوبو کې لامبو موږ خپله پوهېږو چې کم اوبه وي هغې ځای کې لامبو او کلن نو داسې هغه نشته نو چې زه وایم چې ډېر اوبو کې ولامبو بیا هغې ځای کې خامخا منګه هم وړي اوبو سره پکار نه ده چې زور وکړي یا سړی هغه وکړي نو هغه په دې پکار ده چې سړی کم اوبو کې ولامبي ډېره مننه پیغام دې څه دی هغې هېوادوالو ته چې دلته د چکر دپاره سیاحت دپاره تفریح دپاره راځي وروره پیغام مې دا ده ټول وطندارانو ته چې راځي تفریحي دپاره اول خو ډېر شي پرچاوي ته یخ شمال لګېږي هېڅ ضرورت نشته د لمبا چې لمبا وکړي بیا کلن هم که څوک لامبي نو کم اوبو کې دې ولامبي په دې چې اوبه خطرناک شی ده وړي اوبه ډېره مننه خیر کور ودان خوشحاله اوسئ چې وخت دې راکړه ډېره مه کوه څنګه یې ته ښه یې ستړی مه شې ته هم ستړی مه شې غټ ماشومه ته هم ستړی مه شې دا دې څه کېږي راشه هله اکمل راشه چې خبرې وکړو څنګه آفرین څنګه یې ښه یې څومره ښه یې ښه یې دلته ولې لامبې خپل لامبم خپل لامبم خو نو که دا سیند دې ویسي بیا نه وړي والې دې نه وړي خبره دې ورسره کړې چې مه مه وړه که وی دې سي ته راشه که نه اکمله هله وغږېږه راشه ته راشه تا سره وغږېږه راشه ته ولې لامبې دلته او که دا سیند دې ویسي بیا نه مې وړي او که مړ شي نه مړ کېدم نه دې وړي ته پوهېږې چې نه دې وړي زه صحیح شو زه ډېره مننه لیدونکو دا سیند چې دی نو دغه اوبه چې دي ډېرې تیزې دي او د دې سره احتیاط کول پکار دي فکر کول پکار دي دغه ځوانان تاسو ته ښکاري چې
دویم دلته لمبا ترقي سلام علیکم څنګه یې وروره ښه یې کراري ده صحت ښه دی لامبې نه خانده خاندې خانده که نه خانده به که نه وخانده ښه دلته لمبا دپاره راغلی او ټولنیزې رسنۍ تعقیبې او بالکل تاسو د دې ځای شینواله صاحب بالکل خبرونه کوي ډېره مننه کور ودان دغه سیند څومره ځوانان یې وړه ته خبر یې ډېر زیاته ډېر زیات نو بیا ولې دلته مو خو غاړه کې لامبو که نه هغوی هم غاړه کې لمبل نه هغو مین له ورځي نه خیر همداسې غاړه کې لامبي لږ به دغه کې راشي چې مخ ته ورشي بالکل مونږ به غاړه کې لامبو هڅه کوو چې مین ته لاړ نه شو مقصد ډېر احتیاط کوئ ګوره ځکه چې هر څه موږ او تاسې لیدلي دي او خبر یو تر او د ډېری ځوانانو ژوند یې واخیست احتیاط کوئ خدای په امان ډېره مننه کور ودا سلامت زه دې کې نه لامبم ګرمي ده کوې مسې بیا تاسو مې راوباسئ خود نو چې مړ شم حتمن به مې راوباسئ نو زما خو لامبو نه زده که نه هغه ننګرهار پوهنتون محصل چې وړی یم هغه هم تاسې دغسې غیرت کې راوستی و او به دلته هم ورخطا کړی نه ښه ښه همداسې نه وه دلته چې خلک راشي هغه بات راوباسئ خو مړه مړي باید به څوک شی وکړه بیا نو درنو لیدونکو له دغه مشر کاکا سره خبرې اترې لرو چې دا دلته د تفریح دپاره راغلی دی درونټې سیند خواوشاته هغه کوچني ماشومان یې هم راوستي دي ما وړاندې هم یادونه وکړه چې د درونټې دغه سیند چې دی دغه څپې ډېرې بېرحمه او ډېرې زورورې دي یعنې د انسان سره هېڅ ټوکې نه که او فکر کول پکار دی او احتیاط کول پکار دی کاکا سلام علیکم وعلیکم سلام خیر نوم دې څه دی رئیس خان رئیس خان کاکا څنګه راغلی دلته بس دلته تفریح دپاره راغلي یو دا ماشومان هم راوستلي دي او موږ دا ځای کې به ساعت هم تېر کړو او د تفریح دپاره راغلي هوا ګرمه وه او دې دپاره راغلي ډېره مننه کاکا ممکن ته هم خبر شوی په دې وروستیو کې دغې کونړي سیند یا اوبو ډېری ځوانان ختم کړه د دې ژوند یې واخیسته او تا کوچني ماشومان هم راوستي دي نو یو خطر دلته شته دی دا خبره خو ستا صحیح ده خو موږ ورته ناست چې هغې خوا ته یې نه پرېږدو هغه وړکی هم ورسره یو ځای کړی ده او یې خوا ته یې نه پرېږدو نو که هغې خوا ته لاړ شي د دې ژوند هم په خطر کې ده بالکل او موږ ورته ناست یو که چېرته هغه کوم نفر دې ورسره یو ځای کړي که خدای مه کړه هغه اوبه یوسي بیا نو خو چې ویې وړ نو بیا به د الله خوښه یې وړی وي الله خوښه خو ده خو الله موږ او تاسو ته فکر راکړی چې په یو ځای کې خطر یو موږ او تاسې هغې ځای ته ځو نو دا به بیا څنګه چل شي انشاءالله نه پرېږدو که نه دا خو موږ ته پته ده چې هغې خوا ته لاړ شو او ژوند یې په خطر کې ده او له مرګ سره مخامخ کړه نو هدف زما دا دی چې ډېر احتیاط کول پکار دي ګلالي ماشومان دي او خوشحاله اوسئ قربان ژوندی دي سلام درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا نړۍ مننه چې دغه خپرونه مو راسره د پیل نه تر پای شیبو پورې تعقیب کړه او زموږ ملتیا مو وکړه درنو لیدونکو تاسې ولیدل چې موږ ننګرهار درونټې ته راغلي وو او هغه سیند او هغه اوبو ته راغلي وو چې په دې وروستیو کې ډېری ځوانان ختم کړل او ووژل لیدونکو بیا هم په وروستیو کې یادونه کومه چې دغه ځای ته راتګ او په دغه ځای کې لمبه ټول خطر دی د کورنۍ د پاړه د فامیل پاړه د دوستانو پاړه ډېر فکر وکړئ هغه فامیلونه او د کورنۍ هغه مشران مسؤل دي چې خپل اولادونه یا بچیان یې دلته راځي باید دا توصیه ورته وکړه چې باید په اوبو کې ونه لامبئ زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي ما عمران شینواري ته هم دلته اجازت راکئ تاسې ټول په لایزال او سپېڅلي څښتن سپارم هر چیرې چې یاست خوشحاله او سوکاله اوسئ د یو اباد پرمختللي او غښتلي افغانستان په هیله